رحیم د پښتو ژورنال قدرمنو اوریدونکو لیدونکو کتونکو مینوالو زه تاسو ته بیا هم یو ځل بیا د پښتو یو لوست وړاندې کوم چې تاسو ته د الف ماد توری وړاندې کوم. الف ماد هم لکه الف لیکل کیږي په سر باندې داسې یو شی ورکول کیږي دغه الف ماد وایي. ماد ته په پښتو ځینو ځایو کې پښتو کې ورته ګوډای الف هم وایي ځکه لکه پښه یې ګوډه غوندې ده. نو اوس الف ماد توری موږ تاسو د څه شي نه زده کوو د کوم کلمې یا کوم ویونه چې په الف ماد لیکل کیږي لکه آس په الف ماد پیل کیږي. آس خو تاسو لیدلی دی که نه؟ په کتاب کې که وګورئ داسې لیکل کیږي دا آس دی. آس خو تاسو پوهېږئ زه انځور نشم ایستی خو تاسو زده کوئ دا آس دی. زما بابا آس لري. زما بابا څه لري؟ آس لري. اوس به شامل څه دی دغه؟ الف ماد څه ډول کېږي؟ الف ماد لکه څه جګه لیکل کېږي. دا آس دی. زما بابا لري. همدارنګه د الف ماد توری تاسو په هغه کې ولیدلی شئ په اسمان کې که نه؟ اسمان دا زموږ تاسو په سر باندې چې ولاړ دی دا څه شی دی؟ اسمان دی. الف ماد توری هم په بل شي کې تاسو لیدلی شئ لکه الو چې دا یو قسم میوه ده که نه؟ څه ورته وایي؟ الو فکر دی شملې؟ نو اسمان الو دغه کې تاسو کولی شئ چې دغه الف توری زده کړئ، الف ماد توری زده کړئ. البته بیا وروسته تاسو باید دغه هر کلمه یا وای باید تاسو وویشئ سره. الو د دریو تورو نه جوړه شوې ده، مثلا الف ماد بیا لام بیا واو. دا چې تاسو سره یو ځای کې څه ترې جوړېږي؟ الو ترې جوړېږي. دغه اسمان چې دی که نه، اسمان د څو تورو نه جوړ شوی دی؟ الف ماد سین میم الف نون. لکه تاسو ته زه جدا جدا ولیکم لکه الف ماد سین میم لام میم الف او نون. دا چې ټول سره یو ځای ولیکئ څه ترې جوړېږي؟ څه ترې جوړېږي شامله کې دغه؟ یو دوه درې څلور پنځه توري چې سره یو ځای کې دې نه جوړېږي آسمان ترې جوړېږي. څه ترې جوړېږي بچیه؟ آسمان. راشئ سر نه ټول اوس ووایه. الف ماد الف سین آس الف سین آس دا آس دی. زما بابا آس لري. الف ماد په نورو تورو کې هم لکه په کلمو کې هم ویل کېږي لکه اسمان الو. دغه بیا څه شي نه جوړېږي؟ الف ماد لام واو. دا چې سره یو ځای کې درې وړه چل کېږي الو. بیا چې اسمان چې جدا جدا په تورو وویشئ یو دوه درې څلور پنځه، بیا چې سره یو ځای کې څه ترې جوړېږي؟ د پنځو تورو سره یو ځای کې آسمان. قدرمنو دوستانو هیله کوم دغه دوه درسونه در سره وګورئ. تاسو الف ماد زده که، تاسو الف زده که، الف ماد هم زده که. ما ته که کوم سوال وي پوښتنه وي په کمنټ کې راته ولیکئ. هیله کوم زموږ چینل در سره خوښ کړئ، نورو دوستانو ته ور ولېږئ تر څو هغوی ماشومانو ته خپلو ته په کور کې درسونه ووایي، کورنۍ دنده اجرا کړي. زموږ درسونه به ورځ تر بلې ښایسته کېږي. زه تاسو ته غواړم دغه پښتو الفبا اول در زده کړم، بیا به ډېرې خوږې کیسې در زده کوم، تاسو ته به شعرونه وایم، تاسو ته به ډېرې خواږې ویناوې وړاندې کوم. نو تاسو په خدای سپارم، د الله په امان خوشحاله اوسئ. خامخا زموږ
زموږ پښتو ژورنال چینل وګورئ. مننه کوم ودان تر بیا.